اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. مرګرو السلام علیکم. نن به موږ پیج نمبر 48 باندې چې دی نو چپټر نمبر 4 انوایرمنټل پولیوشن چې دی دا به سٹارټ کوو. صحیح ده. پیج نمبر 49 لراځو. په پیج نمبر 49 باندې تاسو ګورئ وای the particular place where an organism lives is called its environment. یو خاص یو مخصوص ځای کوم ځای کې چې یو ژوندی څیز وخت تېروي یو ژوندی څیز اوسیږي هغې ته وایي د ماحول. صحیح ده. په کوم ځای کې چې یو ژوندی څیز اوسیږي نو دغه د ماحول وي. The environment means the plants, animals, humans, sunlight, water and air which are present around us. environment مطلب دی بوټي، ځناور، انسانان، د نور رڼا، اوبه او هوا کم چې زموږ نه ګیر چاپیره موجود دي. The plants and animals are the living components of environment. plants او animals چې دي دا ژوندي اجزا دي زموږ د ماحول. sunlight, soil, water and air are non-living components. او د نور رڼا، خاوره، اوبه او هوا چې دي دا مړه څیزونه دي، مړه اجزا دي of environment د ماحول. مطلب په انوایرمنټ کې دوه قسم څیزونه، یو ته موږ بایوټیک وایو، یو ته موږ ای بایوټیک. ای بایوټیک چې دي هغه څیزونه دي کوم چې نان لیوینګ دي، او بایوټیک کوم چې ژوندي دي. بیا لاندې که موږ وګورو environmental pollution and its types. ماحولیاتي الودګي او د دې قسمونه. ماحولیاتي ګندګي یا الودګي صحیح ده، او د دې قسمونه. په اکټیویټي 4.1 کې وایي لایټ ا سمال کینډل، یو وړوکې شانتي مومبتي چې ده دا ښه کوي. predict what type of pollution is being added by the burning candle. او بیا تاسو دا پریډکشن وکړئ چې څه قسمه الودګي چې دا تاسو ماحول ته اډ کړه، مطلب د دې په وجه باندې کوم قسم الودګي کیږي. بیا نمبر 2 hold a glass over the flames of the candle for a while. او په دې شغله باندې بیا له پاسه څه شي دی، یو ګلاس ونیسئ تاسو د څه ټایم دپاره، څه ساعت دپاره. have you seen any change at the surface of the glass. تاسو د ګلاس په دې سرفیس باندې وایي څه چینج ولیدو، څه تبدیلي ولیده. نمبر 3 why you have seen the soot over the glass surface. تاسو په دې باندې دغه تورکی چې دی صحیح ده، دا توروالی چې دی دا به تاسو ووینئ. you can also touch it. تاسو دا ټچ کولی هم شئ. صحیح ده. مطلب دې سره بس تاسو په دې ګوتو باندې دا راشي، ګوتې به تورې شي. the soot is an example of pollution in the environment. دا هم په ماحول کې د الودګۍ یو مثال دی. صحیح ده. بیا لاندې وګورئ any change in the environment هر هغه تبدیلی په ماحول کې which is harmful for living things کوم چې د ژوندو څیزونو لپاره نقصاني ده is called environmental pollution. دې ته موږ ماحولیاتي الودګي وایو. دا د ماحولیاتي الودګۍ یا د environmental pollution هغه تعریف دی. هر هغه تبدیلی کوم چې نیګیټیوي، مطلب کوم چې د ژوندو څیزونو د ژوند لپاره نقصاني، هغې ته موږ ماحولیاتي الودګي وایو. the substances that cause pollution are called pollutants. او د کوم څیزونو په وجه باندې چې الودګي خوري هغو ته موږ وایو pollutants. we will study the types and causes of air pollution. موږ به سټډي کوو، موږ به وایو قسمونه او وجوهات د environmental pollution د ماحولیاتي الودګۍ. activity 4.2 ته موږ وګورو وایي perform this activity in 20 minutes by forming 4 or 5 groups. دا اکټیویټي چې وایي دا تاسو پرفارم کوئ، دا وکئ او 4 یا 5 ګروپونه چې دا جوړ کړئ. in first 10 minutes discuss pollution. په اول 19 منټو کې pollution ډسکس کوئ، مطلب pollution په خپلو کې تاسو ډسکشن وکړئ او pollution ډسکس کوئ چې یاره pollution څه شی دی، pollution څه ته وایي. صحیح ده. in the next 10 minutes پر روانو 19 منټو کې make a list of pollution. صحیح ده. تاسو د الودګۍ یو لیست جوړ کړئ and its causes in Pakistan. او د دې وجوهات څه دي د دغې الودګۍ په پاکستان کې. صحیح ده. بیا دې خوا که وګورئ پوینټ ټو پوینټر وایي presently which is the most dangerous environmental pollution in Pakistan. موجوده په پاکستان کې د ټولو نه غټه الودګي چې ده هغه کومه یو ده چې کومه ډېره زیاته خطرناکه ماحولیاتي الودګي ده. صحیح ده. موجوده په پاکستان کې د ټولو نه زیاته ماحولیاتي الودګي، د ټولو نه خطرناکه ماحولیاتي الودګي چې ده نو هغه د ایر پولوشن ده. صحیح ده. هغه ایر پولوشن دی. ایر پولوشن په پاکستان کې ډېر زیات دی. بیا لاندې وګورئ there are 3 types of environmental pollution. environmental pollution چې دی ماحولیاتي کومه الودګي چې ده د هغې څو قسمونه دي، د هغې دي 3 قسمونه. صحیح ده. چې په هغې کې یو دی air pollution، هوایي الودګي، water pollution د اوبو الودګي، and land pollution او د ځمکې الودګي. دا 3 main types of pollution دي. صحیح ده. چې دا به بیا انشاءالله په یو په نمبر باندې موږ ډسکس کوو. یو د air pollution او بیا د water pollution. صحیح ده. او بیا د زموږ سره لینډ پولوشن. نو دا انشاءالله دا نور چې دي د دې دا ټایپس دا به بیا په روانه ویډیو کې ډسکس کوو. صحیح ده. او د روانې ویډیو پورې ماله راکوي اجازت او تاسو سپارم په الله د الله په امان.